بس دومره پوخه راکړه چې راګیر کړم سمندر بس دومره پوخه راکړه چې راګیر کړم سمندر او یا راکړه ربه مال یو کچکول د کلندر او زه تا باندې مین یم ته ما باندې مین یې زه تا ته بختور یم ته ما ته بختور او یا توره ایزي په لاس کې راکړه بیا ګوره او یا ما کړه په دنیا باندې سلطان سکندر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم په دغه تمه په دغه خیله چې ټول مینوال به ورو جوړ د ژوند نه به مزه اخلي او مینوالو نن سره خپل ورور ډېر خوږ ملګری اویس کرني په پروګرام کې ناستې کوي. ډېره زیاته مننه کوم د ټایم راکولو. اویس په پروګرام کې درته هرکلی ویم او ډېره مینه احترامات او ډېره مننه ستا د ټایم راکولو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دومره لږ وخت کې مو راله ټایم راکړو. ستاسو یو جهان مننه. ډېره زیاته مهرباني ستا مو. مینهوالو سره لږ خپل دغه وکړئ چې تاسو د کوم ځای سره پېښور یې یا د کوم ځای ډېر مینهوال ما ته خپله کال کوي چې اویس د کوم ځای دی نو تاسو خپلو مینهوالو ته ووایئ چې تاسو د کوم ځای یې سویم کې سبق وایئ. ډېره زیاته مننه محبوب جان صاحب. زما پېژندګلو څه داسې ده چې اویس کرني نوم مې دی د والد صاحب نوم مې نواز محمد صاحب دی. موږ د مردان د سیمې سره تعلق ساتو او پېښور کې مېشته یو. ډېره زیاته مننه. او مینهوالو سره خپل غزل یا نظم شریف کړي. او غزل به درته ووایم چې محبوب جان صاحب ته ډالۍ وي او تاسو ته دې هم ډالۍ وي چې اوس په امیدونو باندې ژوند کوم اوس په امیدونو باندې ژوند کوم نور به په شعرونو باندې ژوند کوم. مننه. اوس په امیدونو باندې ژوند کوم نور به په شعرونو باندې ژوند کوم. او چا راته ویل بابا له تلې ده چا راته ویل بابا له تلې ده ځکه زیارتونو باندې ژوند کوم. په مکې زه راته راګورم داسې په مکې زه راته راګورم زه په تعویذونو باندې ژوند کوم. مننه. داسې په مکې زه راته راګورم زه په تعویذونو باندې ژوند کوم. او خوب کې مې د مرګ فرښته ولیده خوب کې مې د مرګ فرښته ولیده ویل چې مکتبونو باندې ژوند کوم. مننه. خوب کې مې د مرګ فرښته ولیده ویل چې مکتبونو باندې ژوند کوم. او ما کرني عکسونه خوندي کړي دي ما کرني عکسونه خوندي کړي دي نور د پاکسونو باندې ژوند کوم. مننه. ما کرني عکسونه خوندي کړي دي نور د پاکسونو باندې ژوند کوم. ډېره مننه. او سنور مینهوالو سره شریک کړي که نظم یې وکړم. ډېره زیاته مننه محبوب جان صاحب. نوی نظم مې لیکلی دی بس یو هفته به هم نه کېږي هغه به در سره صحیح کړم. د نظم عنوان دی چې زه لا وړوکی یم زه دا منم چې وړوکی یم زه لا ماشوم یم خو ستا نظر کې خو تا زما ذهن لوستلی نه دی په ظاهري نظر خبرې کوي خو تا زما ذهن لوستلی نه دی په ظاهري نظر خبرې کوي. زما ګیله له تا نه ځکه کېږي چې ستا نظر کې ټول واړه د خلک راته اکثر په کور کې دا وایي چې ته لا ماشوم یې په هېڅ نه پوهېږي. راته اکثر په کور کې دا وایي چې ته لا ماشوم یې په هېڅ نه پوهېږي. زه ورته کله کله دا وایم مورې قسم دې په هر څه پوهېږم زه ورته کله کله دا وایم مورې قسم دې په هر څه پوهېږم زه ورته کله کله دا وایم مورې قسم دې په هر څه پوهېږم. پلار ته چې داسې وایم نو ښه وخاندي زه خو ستا زوی یم تجربه لرمه پلار ته چې داسې وایم نو ښه وخاندي زه خو ستا زوی یم تجربه لرمه. مشر ورور راته هم داسې وایي مړه کلاشه ته په څه پوهېږي مشر ورور راته هم داسې وایي مړه کلاشه ته په څه پوهېږي. اخر دا چې د حالات مې هم ناپوهه ګڼي اخر د چا نه زه ګیله وکړمه کوم په دې خبره پوهه کړمه وړوکی نه یم په هر څه پوهېږم. څه د حالاتو ناکړدې ښه نه دي څه د دې خلکو رویې ښه نه دي د واکدارانو ارادې ښه نه دي څه د حالاتو ناکړدې ښه نه دي څه د دې خلکو رویې ښه نه دي د واکدارانو ارادې ښه نه دي. نو زه ګیله له چا نه زله وکړم نو زه ګیله له چا نه سله وکړم. د آخري خبره واوره زما زه به حالاتو سره جنګ کومه زه به د دې خلکو نظري پوښتمه د واکدارانو به ګریوان رانیسم ورته به وایم چې وګوره اوس زه اوس وړوکی کرني نه یم ښه زه اوس رالوی شم په هر څه پوهېږم زه اوس رالوی شم په هر څه پوهېږم. دا شعر بیا ووایئ. نو زه ګیله له چا نه سله وکړم د آخري خبره واوره زما زه به حالاتو سره جنګ کومه زه به د دې خلکو نه ضرور پوښتمه د واکدارانو به ګریوان رانیسم ورته به وایم وګوره اوس زه اوس وړوکی کرني نه یم ښه زه اوس رالوی شم په هر څه پوهېږم.
زه اوس راویښ شوم په هر څه پوهېږم. ډېره زیاته مننه، ډېر زیات ښکلی نظم او امید لرم چې د ټولو مینوالو به خوښ شوي. دغه اخره کې د درې شعرونه ویمه شهباز وی جان ته او اویس ته ډالۍ دي چې تا پسې درځمه نو توبه رانه ماتېږي، چې تا پسې درځمه نو توبه رانه ماتېږي او یې توبه رانه ماتېږي خو م روژه رانه ماتېږي. چې تا پسې درځمه نو توبه رانه ماتېږي، توبه رانه ماتېږي خو م روژه رانه ماتېږي او دا ستا په راتلو سم مې خیبت واخلې زه اوتر شم او په ځان باندې پوه نه شمه سجده رانه ماتېږي. مهرباني دا ستا په راتلو سم مې خیبت واخلې زه اوتر شم په ځان باندې پوه نه شمه سجده رانه ماتېږي او خیرات دا کې دې پکې راواچوو زاخده په سرور کې شنه پیاله رانه ماتېږي. خیرات دا کې دې پکې راواچوو زاخده په سرور کې شنه پیاله رانه ماتېږي. او اخرنی شعر دی چې محبوبه چې د جنګ په نوبني صف کې ولاړ یم چې ته راسره نه یې نو جذبه رانه ماتېږي. محبوبه چې د جنګ په نوبني صف کې ولاړ یم چې ته راسره نه یې نو جذبه رانه ماتېږي. ډېره زیاته مننه، کوم ځای کې چې اوسئ ښه د بالا صاحب. اسلام.